عزتمند ورونو رشوت خوړل یعنی د نور مال په ناحقه باندې اخیستل دا مرض دومره خطرناک دی چې د هغې نه صرف د قوم معیشت تباه کېږي نو بلکې جرائم پیشه خلکو ته د رشوت په ذریعه باندې د ښه مالدار کېدلو موقع هم په لاس ورځي. کم سړی چې د رشوت اخیستلو په مرض کې اخته شي نو هغه بیا نه د مذهب او د قوم مفاد خیال ساتي او نه د ملک د سلامتۍ خیال ساتي، هغه صرف خپل جیب فایدې ته ګوري او د دولت پر نشه کې هغه د هیڅ چا هم خیال بیا نه ساتي. د هغه زړه دومره سخت شي عزتمندو د هغه د دماغونو د رحم او د مرمت جذبه وځي. د دې وجې نه رشوت ورکول او اخیستل دواړه د شریعت په نسبت باندې ممنوع دي او د دې ډیره سخته سزا راغلې ده. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لعنت الله علی الرش والمرتشی، د الله پاک لعنت دی رشوت اخیستونکي او په بې ضرورت رشوت ورکوونکي باندې. یو بل حدیث کې راغلی دی الرش والمرتشی کلاهما فی النار، رشوت اخیستونکي او رشوت ورکوونکي دواړه به دوزخیان وي. او په یو حدیث کې دا هم راغلی دی چې کم سړی رشوت واخلي په ناحقه باندې فیصله وکړي هغه به الله تعالی دومره ژور دوزخ ته ور وغورځوي چې 500 کاله به هغه لاندې روان وي خو د دوزخ یخ ته به ونه رسېږي. الله جل شانه دې موږ له دې نه امان راکړي. عزتمند ورونو که موږ او تاسو نن د ملک حال ته وګورو، د ملک واکداران هغوی د رشوت نه کار اخلي. نن سبا که هسپتال کې وګورې ټول رشوت دی، که تاڼه تحصیل کې وګورې ټول رشوت دی، څومره چې سرکاري محکمې دي په هغه ټول ځایونو کې رشوت چلیږي. د دې وجې نه د ملک معیشت هغه تباه او برباد شي، د دې د وجې نه بیا ملک ترقي نه کوي. نو عزتمند رشوت ډېر زیات خطرناک څیز دی. الله جل شانه دې موږ ټول د رشوت نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.